د څه د پاسه 12 میلیونه افغانیو په لګښت په مهترلام ښار کې د یو سوداګریز مارکیټ د جوړېدو کار پیل شو. دغه 4 پوړیزه ودانۍ چې هټۍ، رستورانت، کافي شاپ او د ډاکټرانو روغتیایي کتنځایونو لپاره ځانګړې برخې به ولري، د جوړېدو چارې به یې په 6 میاشتو کې بشپړې شي. دغه لوړ پوړیزه ودانۍ په 4 پوړونو کې جوړیږي چې دوکانونه هم پکې شته دي، رستورانت پکې ځای په ځای شوی دی او همداسې اتاقونه دي یا د ډاکټرانو دپاره یو منزل پکې خاص شوی ده او کافي شاپ لري. څه د پاسه 12 میلیونه افغانیو په بدل کې جوړیږي چې 6 میاشتې به د دې ساختماني چارې دوام وکړي. انشاءالله 6 میاشتې وروسته به ګټې اخیستنې سپارل سي. د یادولو وړ ده چې باید دا ووایم چې لومړنۍ داسې یوه معیاري ودانۍ ده چې د مهترلام ښار په زړه کې جوړیږي او انشاءالله امید ده چې په راتلونکي کې همدغسې خپل ټول مارکیټونه یا تجارتي ساحې معیاري کړو او د معیار طرف ته لاړ سو. لغمان والي د دغې سوداګریزې ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال د خوښۍ په څرګندولو سربیره مهترلام ښاریانو او سوداګرو ته مبارکي ورکړه چې د لومړي ځل لپاره په دغه ښار کې د وخت په عصري وسایلو سمبال یو لوړپوړي ودانۍ جوړیږي. ښاغلي نعیمي له ښاریانو غوښتل څو د ښار په پراختیا، پاک ساتلو، د انکشافي کارونو په معیاري توګه د پر وخت سرته رسیدو په برخه کې پوره ونډه واخلي او هغه څه چې د پورته کارونو پر وړاندې خنډونه راولاړوي له هغوی څخه په کلکه ډډه وکړي.